سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او د قامي اسمبلۍ مخکنی غړی علي وزیر تېره شپه اسلام آباد کې د اسلام آباد پولیسو نیولی دی او نامعلوم ځای ته یې وړی دی. علي وزیر ځکه پولیسو نیولی دی چې تېر ماښام په اسلام آباد کې د دوو موټرسایکل ترمنځ ټکر سوی دی او یو موټرسایکل د علي وزیر په موټر کې لګېدلی دی او علي وزیر تللی دی پیمز روغتون ته مریضانو ته ورغلی دی، خو په دې حالت کې پولیس راغلي دي. علي وزیر یې ګرفتاره کړی ده او له ځان سره یې وړی ده. تر اوسه په دې اړه معلومه نه ده چې پولیسو هغه ولې نیولی ده، خو په سوشل میډیا د علي وزیر په خپره سوي ویډیو کې هغه وایي د موټر ټکر سوی ده او دوی پیمز روغتون ته تللي، هلته پولیسو نیولی دی. بلخوا په سوشل میډیا باندې دا بیانونه خپریږي چې علي وزیر یې ځکه نیولی دی چې هغه د 11 اکتوبر د ناکامولو کوشش کوي. همداراز د پی ټي ایم مرکزي غړي درحمان لیکلي دي زموږ ډیر قدرمن مشر علي وزیر صاحب تېره شپه په اسلام آباد کې د اسلام آباد غلام پولیسو نیولی دی. د علي وزیر نیول د 11 تاریخ د پښتنو د قومي عدالت د ناکامولو کوشش دی. انشاءالله ستاسو دغه ګنده سوچ او ستاسو د ظلم دغه نظام نور نسی چلیدلی. همداراز د پی ټي ایم بلوچستان صوبایي صدر نور باچا لیکلي دي اسلام آباد سکرټریټ تانا پولیسو د خپلو بادارانو په حکم د پیمز هسپتال څخه علي وزیر په زوره وړی او نامعلوم ځای ته منتقل کړی دی. نور په دې اړه باندې د پی ټي ایم مشر منظور پښتین او د پی ټي ایم څه بیانیه نه راغلي. نو تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ په کمنټ کې ولیکئ. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.